کتابونو د تصوف نه دی او د امام ربانی محبوب سبحانی شیخ مجدد الفسانی صاحب رحمت الله علیه معارف پکې دي. ډېر عظیم القدر کتاب دی. په دې بر اعظم کې خصوصا بر صغیر کې مختلف مکاتیب دي علماء کرام بزرگانو د دین. پای کې د مکتوبات د حضرت شیخ مجدد الفسانی صاحب رحمت الله علیه شان ډېر لوی دی. اکثر عالمانو په شرح کړی او دا اصلا په فارسی کې دی، اوس عربي ژبې ته اوړېدلی دی او په ترکي کې د دې یو نسخه چاپ شوې ده چې د هغې باره کې دا راځي چې ډېر خاص انداز کې لیکلی شوې ده. او اوله نسخه د مکتوبات شریف چې کومه وه د هغې فوټو دی ده. بهرحال عظیم شان کتاب دی. زمونږه د جمعې د ورځې مجلس چې جمعې مانځه نه بعد هغه څو موده راسې مونږ او تاسو د بعضې بزرګانو مشایخو په امر باندې د هغې په حکم باندې مکتوبات شریف وایو. په دې وجه چې دې کې مونږ ته هم ډېره فایده ده او زموږ د مشایخو عام طور طرز و عمل دا و چې هغې په خپلو مجالسو کې دا وی. د حضرت شیخ امام الاولیاء والصلحاء خواجه محمد هاشم سمنګاني رحمه الله، د حضرت الشیخ مولانا پیر محمد حبیب صاحب رحمت الله علیه او د نورو بزرګانو معمول داسې راغلی چې هغې په خپلو مجالسو کې مکتوبات شریف ویلي اورېده به او د دې معارفو نه به استفاده کول. قرآن مجید متعلق علماء کرام ویلي القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن کریم بعضې ځای د بل ځای تفسیر کوي. یو ځای کې اجمال راغلی بیا دغه ځای کې دا اجمال بل ځای کې تفسیري شوی او بل ځای کې تفسیر راغلی. بالکل دغه شانتي مشایخ د مکتوبات امام ربانی رحمه الله باره کې وایي چې بعضې مضامین دې کې مشکل خو وي یو ځای کې، خو بل ځای کې هغه په آسان انداز کې لیکلی شوي. نو دې ویلو سره انسان ته بیا دې اسانتیا ښکاره کېږي او ذهن ته راځي. که مکتوبات امام ربانی رحمه الله سره نشي ویلی ګرانی، د خواجه محمد معصوم عروة الوثقی رحمت الله علیه مکاتیب دي، هغه هم چاپ شوي مکتوبات معصومیه آسانه ژبه کې دي او عبارات آسان دي. مکتوبات ویلو سره سالک د ګمراهۍ نه بچ کېږي او رهبري رهنمایي ورته ملاوي. بزرگان وایي المکتوب نصف الملاقات، مکتوب چې دا نیم ملاقات. خواجه بایزید بسطامي رحمت الله علیه باره کې راځي چې د هغه مخې ته به 20 کالو پورې یو نور ښکاره کېدو، یو رڼا مخې ته به یو رڼا غوندې راغله. 20 کاله دا سلسله داسې جاري وه. حضرت رحمه الله به دا خیال وکړو چې دا جوړ د الله پاک تجلی ده، انوارات دي، نو سجده باندې به الله ته پرېوتو. یو ورځ ورته الهام وشو چې دا کوم نور ته سجده کې دی وخت کې الله ته او ته دا د الله پاک تجلی ګڼي، نو دا د الله پاک تجلی نه ده، دا ستا د روح نور دی، ستا د روح داسې پاک شوی تجلی ذات نه ده.
خواجہ بازید بستامي رحمت الله علیه توبه وستل. رښتیا خبره ده چې د اکابرو بزرګانو تحریرات انسان سیدی لارې ته راکوي. خواجہ همدانی یوسف همدانی رحمت الله علیه ته چا وایي چې د ځمکې په سر باندې صدیقین ختم شي یا کم شي، نیکان خلک کم شي، دې وخت کې به څه کوو؟ هغوی ورته وفرمیل چې د نیکانو خلکو کتابونه وګورئ، د هغوی خبرې اورئ. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای په حکایات الصالحین احب الی من کثیر الفقه. د نیکانو خلکو حالات کتل، ملفوظات کتل، سوانح کتل، د ډیر اجتهادي مسائلو نه ما ته دا ښه ښکاري. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایل وجه دا ده چې د دې مخکنو اولیاء کرامو بزرګانو د دین سیرت او سوانح خلک ګوري، ملفوظات ګوري، دې سره انسان ته د عمل لارې کولاوي او د عمل رهنمایي ورته کیږي. بهرحال دا ډېر لوی خیر دی، الله پاک دې موږ تاسو ته نصیب کړي. امام رباني صاحب رحمت الله علیه معارف خوار کړي، نو په دې وجه بعضې مکتوبات موږ تاسو ووایو. الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو ته اسانه کړي. رب العالمین دې موږ تاسو د هر خیر نه مالا مال کړي. وصلی الله تعالی علی النبی. اللهم صل علی سیدنا محمد.